درس به ووایو چې ډېر وخت هم نه وي داسې ریکورډ کېږي دا بیا دی ته عمل کړو. اول موږ رسو انسټالیشن زده کیږو د ورډ تېره ورځ موږ انسټالولو بیا نه انسټالولو که نه په وخت د ما سره کمپیوټر کې وه. اوس اول زه غواړم چې دا ان انسټال کړم ما سره د مخکې شته دی. انسټالیشن یې ډېر ساده کار دی. زه به اوس دغه به زه 14 سره خالي کور وکړم نو بیا اوس تک ته ولګېد هغه یې فارمټینګ بیا زه خپل انسټال کړم کمپیوټر کې. صحیح خبره. زه به ریکورډ درته وکړم او سافټویر به درته ولېږم. صحیح شوله. اول زه دا ان انسټالوم ځکه دوه مورد هلته بیا نه نصب کېږي. دا دی د موږ سره انسټالیشن یې ډېر ساده کار دی. صحیح شوله. بیخي درسمه د زیرو نه شروع کوم. دلته موږ څه کرک شوی پوهل دی هغه هم د بیانه وړم. فلاش شته دی درسه تو پورې زه به دا سافټویر درته ولېږم. چېرته حذفول بیا هغه فایروال او انټي وایرس ورته هغه ریپول کړي کرک فایلونه یې ځینې وخت یو ورځ یو څه ریکارډ درسره شته دغه ورځې او هغه به هم درته ولېږم. او هغه به هم درته ولېږم. هغه کچې ټول پاتې شوي وو. دا خو یې تو سره غلی که کلاس ته رسي. نه د دغسې مو سره وغلی وم چې ښه دا ښه خبره ده. دا به کلوز کړو. ریسورس سافټویر ته دلته د 4 شپېتو دوه شپېته اپریټینګ سیسټم دپاره دی. صحیح شوه. رسو انسټال باندې کلیک کوو. موږ وایو چې دلته کوم یو اپلیکیشن باندې. صحیح شوله. ډبل کلیک پرې کړو. هم انټر یس نیکسټ. دا انسټالیشن ګوره موږ ویلی وو. دلته به هغه د ایکسټراکټ فایل لوکیشن ورته وټاکي. با ډیفالټ دا سي دی دلته یې پرېږدئ. صحیح شوه. هغه اصلي سافټویر دلته سي. نیکسټ نیکسټ انسټال. اوس درسي دا ایکسټراکټ کېږي هلته. صحیح شوله. او دغه دوه فایلونه چې دي یو دا دی یا صحیح شوله او بل اکټیویټر دی دا په دوی باندې څه لګېږي کرک کېږي. صحیح شوله. کله چې انسټال کړو هلته د موږ نه بیا لیسنسکي غواړي. لیسنسکي بیا چې د موږ څخه شته نه ده نه پیسې هم پرې ورکړي بیا یې موږ د دوی نه هغه کرک کېږو فایلونه یې. صحیح شوله. دلته به لږ منتظر شو تر څو پورې دا ورسي. ښه ګورئ کله چې انسټالیشن مکمل شي دا صفحه درته رسي. صحیح شوله. خو ځینې وخت کې دا نه رسي. په ځینو کمپیوټرونو کې دا نه رسي. هغه بیا چیرې پیدا کوئ چېرته چې موږ دا فایل انسټال کړو ایکسټراکټ مو کړو. صحیح شوله. په سی کې وه. آفرین. اوس فرض کړه چې دا صفحه تاسو ته رانغلله. وګوره دلته د موږ څه دا دی افیس د باندې چې کله کلیک وکړئ بېرته تاسو ته دغه سټاپ رسي. صحیح شوله. دا که چېرته دا تاسو ته رانغله دلته خو نور په هر شي باندې پوهېږئ. صحیح شوله. چې د موږ سره په دغه مایکروسافټ پکیج کې څه شیان دي کوم شیان غواړئ چې دا د تاسو سره انسټال شي کوم شیان غواړئ چې دا د تاسو سره انسټال نه شي. صحیح شوله. اوس وګوره دلته د موږ سره دا ټول سلیکټ کړي. که چېرته مثلا ته یې دونه اکسل یا ورډ کوم بل اکسل شی نه غواړئ چې انسټال یې کړئ تاسو په کمپیوټر کې زیات حافظه نه شي
دغه د دوزه ریموف کولای شي صحیح شوله او بل دا دلته به ته پام وي صحیح شوله چې ته کوم ورژن انسټال کوي دغه کړه څو ورژنونه دي دلته موږ سره صحیح شوله دغه مختلف درې ورژنونه دي موږ سره شته نو که ته دوزه ته پام نه کوي تاسو به زړه شپړه سم نه سکی صحیح شو ورته چې یوشتم تر ټولو نه وروستی ورژن دی صحیح شوله او دلته د سیستم مطابق باید انتخابي صحیح شوله چې موږ مخکې ویلي د څلور اتیا چې نمایندګي کوي شپږ اتیا د 2 باید هر ځای چې لیدلو صحیح شوله دا 2 باید کو او دا څلور شپږ چې دا خپل څلور شپږ دی دا اوس نه کې لکه 28 پنځه نه مولې شو اها صحیح شوله دلته اوس وګوره دا څلور شپږ په خپل ځکه انتخاب کړی چې د موږ اپریټینګ سیستم څلور شپږ باید دی صحیح شوله نو زه رسم هیڅ نور فیچ باندې غرض نه لرم په انسټال اپس باندې کلیک کوم صحیح شوله دا انسټالیشن اوس څنګه کېږي یعنی دا انسټالیشن یو کرک کول یې لږ هغه دی کور غواړي هغه هم دومره کور نه غواړي خو ځینې وخت په دغو فایلونو چې دایمکس شته دي په دو باندې نه کراک کېږي هغو ته یو بل سافټویر دی دو پوسته باندې کېږي هغه به موږ بیا هغه بله ورځ هغه کور کوو صحیح شوله صحیح شوله زه اوس تاسو ته ښایم هلته بیا د موږ نه اکټیویشن غواړي ریکواید اکټیویشن کوډ نو بیا په هغه حالت کې موږ دا باید اکټیویټ کړو کني موږ په 3 یا 4 ورځو کې بیرته په موږ باندې بندوي یو ځینې اپشنونه باندې ډیسیبل کوي کور نه کوو خو په 2020 کې مکمل بندوي کور به نشي کېدلی په هغو کې صحیح شوله دا یې انسټالیشن نو هېڅ سختي نه لري څومره ساده وه صحیح شوله زه دا کلوز کوم اوس وګوره که زه دلته راشم د موږ افیس کې چې څه سافټویر موږ دلته انتخاب کړي وه ټول دلته راغلي صحیح شوه زه رسم په ورډ باندې کلیک کوم کله چې دلته کلیک وکړو خو دلته به د موږ نه اوس فکر نه کوم چې د موږ نه به هغه اکټیویشن کي وغواړي ځکه دا موږ مخکې کراکټ کړی وي صحیح شوله زه رسم اوس وګوره دلته اکاونټ ته رسم صحیح شوله دا د موږ سره څه خلی دی اکټیویټ دی صحیح شوه کله چې تاسو انسټال کړئ دلته به تاسو اکټیویټ نه وي لیکل شوی صحیح شوله ریکواید اکټیویشن به لیکل شوی نو دا یې د نمایندګي کو چې تاسو باید دا څه لیکئ اکټیویټ یې کړئ د موږ کراک فایل په واسطه باندې صحیح شوه نو دا موږ مخکې څه کړی دی اکټیویټ کړی دی همدغه انسټالیشن و د موږ سره د انسټالیشن سره شروع پای ته ورسېدلو اوس د دوه کراک کول دي د موږ سره دغه کوم فایلونه چې دي دلته موږ چې اخیستي دي صحیح شوله دا ځینې وینډوزو کې دا کور نه ورکوي د هغو لپاره یو بل سافټویر دی هغه سبا ته تاسو ته ډاونلوډوم په هغو باندې خو که دو کور ورکړو دا صحیح شه خبره ده که نه هغه بیا حتما ورکوي هغه هم د وینډوز د اکټیویشن لپاره کار کېږي او هم د اپس پاکیج د کمن پاکیج لپاره صحیح شوله زه رسم اوس وګوره په دو باندې رایټ کلیک کوم صحیح شوله رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوم چې د ټولو اکاونټونو لپاره که د موږ سوي یوزرونو لپاره څه شي رن شي اوس وګوره یا هم دلته د موږ سایبل فولډر هم دی په کې هم شته دی دا دی دا باید اور اکستراکټ کړو داسې یو څه مرحلې لري خپله سې اکټیویټ کړي نور هېڅ نه غواړي تاسو د بیکګراوند شو خپله کار کو بیا خپله هلته لیکل کېږي صحیح شو چې کله د دوی هغه ټاکل شو بیا چې هر کی ته پریس کړي خپله دا وځي صحیح شوله دا اوس خپله څه لیکي کراک کېږي بیکګراوند شو ته د خپل کار کو موږ رسو خپل پروګرام ته اوپن کړو دا انسټالیشن و ساده وه که نه ښه اوس رسو فرض کړئ چې تاسو د موږ په هغه کې هم ویلي وو په وینډو کې زه غواړم مثلا چې کله زه هغه راخلاصوم ورډ هغه غواړم چې یو شورټکټ کې باندې راخلاص کړم هغه هم زده وو په هغه کې آفرین صحیح شوله هغه به څنګه پیدا کوئ زه رسم دلته ورډ لیکم آفرین رسم ایدو هغه اصلي لوکیشن پیدا کوم صحیح شو تر څو پورې هغه ته موږ شورټکټ کې ورکړو دلته د موږ سره ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ انسټال کړي دي صحیح شوله زه رسم یا هم مثلا الټ انټر باندې کلیک کوم چې پراپرټیز موږ ته اوپن شي صحیح شو دا د موږ سره شورټکټ ټاب دی صحیح شوله آفرین دلته شورټکټ ورته شته نشته دی زه ورته مثلا شورټکټ داسې ورکوم چې کنټرول شیفټ ډبلیو
هر وخت چې موږ پریس کول موږ ته دا اوپن کی هر ځای کې زما ماسه شو دوستو دا کوشش به تاسو دا وی چې تاسو به دا شورکټ ورکړئ چې هغه وینډوز مخکې نه وي استفاده کړی صحیح شوله چې ځلې په ځکه هلته مخکې مو ورکړل شوی وي نو زه رسم اوکې باندې کلیک کوم کنټینیو دا اوس د موږ څه شولو شورکټ ورته ورکړل شو چې زه هر ځای وم کله چې کنټرول شیفټ ډبل باندې کلیک کوم دا څه لیکيږي موږ ته اوپن کی اوس ګوره موږ څه پرانینګ کې دلته شته کنټرول شیفټ ډبل اپلای مې کوم نو شورکټ ته باید دغه ورکړو Control Shift W okay Control Shift W ورته چینج وکړو کور کا صحیح شو هر سافټویر دا کور تاسو کولای شئ چې واره کوي مثلا Alt Shift W به ورکړم Shift Alt W شو کنه اوس وګوره د موږ شورکټ شای دی Shift Alt W کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا موږ سره اوپن کیږي کار کو اوس د موږ سره سیستم هغه د مصرف دی صحیح شو تاسو په خپل کمپیوټر کې حتما درته وګورئ دا شورکټ دی اوس چې زه هر ځای ما دا شورکټ سره لیکيږي د پوسټا باندې زه دا پروګرام اوپن کولای شم صحیح شو ښه دا یې ساده کړو بل د موږ سره اوس ورډ شروع کیو اول په ورډ کې موږ رسو هم په هم کې د موږ څه شی اول نیم دی چې شو دلته موږ څه شی کولای شو بلانک ډاکومنت راځي شو کله چې موږ ورشي مثلا یو نوی ډاکومنت واخلو په هغه کې اډیټ وکړو یو متن هر شی چې موږ د بلانک ډاکومنت نه استفاده کوو کله چې په دې باندې کلیک وکړم په نیو کې چې شو دا د موږ سره یو خالي ډاکومنت دی چې بس په دې کې موږ هر ډول اډیټ د ورډ مربوط چې هغه کړلای شي کله چې په اسکیپ بٹن باندې کلیک وکړم وګوره څنګه شورکټونه کور نه کوم بیا د موږ سره بیرته د فایل مینو اوپن کیږي صحیح شو دا بل د موږ سره شی دی ریسنت فایل دی ریسنت فایل کوم فایل لري چې په داخله وروستۍ کې مخکې ستړی آفرین چې په وروستۍ کې موږ اجرا کړی دا د موږ سره هغه لیست دی چې په وروستۍ کې موږ سره کړی اډیټ کړی دی هم اجرا کړی دی حتی د دې سره د اپډیټ موډیفاید هم څنګه دی دلته لیکل شوی چې څوره دی کې مخکې دغه فایل سره شوی اډیټ شوی دی چیرته لوکیشن دی موقعیت دی دا هر څه موږ دلته ښودل کیږي بل د موږ سره شی دی پین شوی دی پین د موږ سره څه کار کوو آفرین فرض که مثلا چې زه مثلا دا ټکست دی دا ډاکومنټ دی دا دویم ځای اپډیټ کوم فرض که یو کتاب فرض کړه صحیح شو کتاب په یو ورځ کې نه لیکل کېږي که نه کېدای شي تاسو نه میاشت وخت ونیسي کېدای شي 15 ورځې وخت ونیسي کېدای شي 20 ورځې نو دلته ته د دو کتاب د لیکلو په دوران کې ته نور کارونه هم کې هغه کتاب شاته بیایي که نه نو ته دا غواړې چې پین یې کړې صحیح شوله کله چې دلته رایټ کلیک وکړې اډو ځان دغه کور تاسو کولای شئ صحیح شوله اډو ځای پرینټ لیست کولای شئ او بدون د دونه کله چې دلته اوس وګوره زه دا پرینټ لیست کوم صحیح شوله همدغه ډول وګوره دلته د موږ سره څو کمانډونه دي اول اوپن دی صحیح شوله موږ دا ډاکومنټ سره کې اوپن کیوي بل شی دی اوپن ا کاپي آفرین اصلي پاتې د کاپي خلی موږ ته اوپن کیوي صحیح شوله ډیلیټ فایل خو مکمل فایل سره کې باینری او پات خو موږ پیژنو کنه چې په کلیپ بورډ کې د موږ سره ذخیره کیږي که چېرته موږ غواړو چې دا پین ټو لیست کړو صحیح شو پین ټو لیست موږ دلته اوس بیایو او که چېرته غواړو چې لیست نه ریموو کړو د ریموو ډیلیټ به څه فرق وي دلته د ریموو او ډیلیټ صحیح شو ریموو یې صرف د لیست نه ورکوي ډیلیټ یې مکمل ډیلیټ وي دا فور د بایندر وي صحیح شو نو زه اوس ورته وایم چې دا موږ ته څه لیکه پین یې کړه کله چې دا موږ پین کړه اوس وګوره دا کار موږ د دې ځان کړلای شو د دې ځه صحیح شوله اوس وګوره دا د موږ سره ان پین شوله صحیح شوله موږ مخکې پین کړی و کله چې زه راشم اوس دلته دا لیست ته وګوره صحیح شوه اوس وګوره دلته د موږ سره هغه ډاکومنټ چې موږ پین کړي وو هغه بېرته دلته راغلل صحیح شوه او بېرته که چېرته غواړو چې دا ان پین کړي د دې ځای هم کړلی شو صحیح شوله
اوس وګوره او د دوزه هم موږ دا کور ترسره کولی شو صدا کړو که نه آفرین رسو هم ته په هم کې بل د موږ څه شی دی مور ټامپلیټس دي اوس دلته که زه کلیک وکړم د موږ څه ټامپلیټس راځي کوم ټامپلیټس چې په د ورډ کې د موږ څه شته ټامپلیټس به د چی دپاره استفاده کېږي خو لکه که نه یې صفحې وي آفرین دلته یو جوړ شوي دا یو جوړ شوي ډاکومنټس دی اوس وګوره مثلا دا د ریپورټ دپاره دی چې ریپورټ مثلا غواړئ صحیح شوله اوس وګوره دلته مختلف دی هر یو خپل حالت ته په کتو سره دغونه تاسو استفاده کړلی شئ خو دونه ډېر کسان استفاده نه کړو ځکه هر څوک په خپله خوښه باندې یو ټمپلیټ هر شی چې وي هغه جوړوي صحیح شوله بیا هم که چېرته تاسو وخت لرئ دونه استفاده تاسو کړلی شئ صحیح شوه دا ټمپلیټ دی اوس فرض کړه مثلا زه غواړم چې دا ټمپلیټس واخلم اوس وګوره په دې کې زه څومره سودا ایډیټ کړلی شم دلته یوازې مې ورته لیکلی دی صحیح شوله د کمپنۍ نیم دی ټایټل یې دی صحیح شوه دلته موږ کولی ډول ټول ایډیټ کړی دا یو جوړ شوی دی صحیح شوله هیډینګ هر څه د موږ دلته موجود دي بېرته رسو فایل ته کله چې فایل ته راوللو په هم کې خو نور شی نه دي پاتې که نه ساده کارونه وو او ریسنټ فایلونه خو باندې پوه شو دا اوس موږ دلته ورواخلو دا ټمپلیټ دلته موږ ته ځای په ځای کړو ځکه دا موږ اوپین کړو په د وروستیو کې صحیح شوله رسو نیو ته نیو بیا موږ څه کار کوم آفرین اوس که زه نیو ته راشم وګوره هماغه ټمپلیټ چې دلته موږ ته راغلي او کوم ټمپلیټ چې موږ په د وروستیو کې استفاده کړی وو هغه هم دلته شته دلته ټول ټمپلیټس دي هماغه ټمپلیټ چې هلته موږ مخکې وکتل که نه او که چېرته غوښتل دی چې آنلاین سرچ وکړي دلته هم ته دا کار کړلی شي خو د دې لپاره تاسو څه د انټرنیټ شتون ضرور دی آفرین صحیح شوله بلینک ډاکومنټ باندې خو پوه شوې ښه بل اوپین دی د موږ څه اوس وګوره کوم فایلونه موږ چې سیف کړي دي ټول دلته دغه نیټه هر څه ورسره لیکل شوي صحیح شو ساده د دوه ځای مو اوپین کولی شو اوس وګوره مثلا زه غواړم چې دا ټکسټ څه لیکم اوپین کړم اوس وګوره دا ډاکومنټ موږ ته څه شوله اوپین شوله که زه اوس بېرته راشم فایل ته په فایل کې اوپین ته راشم صحیح شوله اوس وګوره دلته د موږ څخه که چېرته موږ په وانډرویډ کې سیف کړي وي دوه ځای مشخص کړلی شو صحیح شو وانډرویډ مو ویلی وو که نه صحیح شو که هلته هم سیف کړي وي دوه ځای خصه شو د پي سي کې د موږ سره په کمپیوټر کې موجود وي او که دا د موږ سره د نیټورک مربوط هم راسي صحیح شو مثلا په نیټورک کې څو کمپیوټرونه موږ سره وصل کړي او که چېرته موږ مثلا څو کسان په یو وخت کې په یو ډاکومنټ باندې کار کوو هغه بیا دلته هم دغه موږ ډاکومنټ څخه خلاصولی شو صحیح شو او که چېرته غواړم مثلا فرض کړئ چې د موږ سره په دغه لیست کې نشته دی غواړم چې د کمپیوټر نه راواخلم د موږ سره په کمپیوټر کې سیف دی صحیح شو نو په براوزر باندې زه کلیک کړم کله مې چې کلیک وکړو اوس وګوره موږ ته هغه ډاکومنټ راواخیست هغه لوکیشن یې اوپن کړو چې په وروستیو کې موږ فایل کې سیف کړی و صحیح شوله اوس فرض کړئ مثلا د تاسو سره په بل لوکیشن کې دی دا پروګرام صحیح شو مثلا دلته ډاکومنټس ته رسم دلته یم صفحې ته که راشم ډسکټاپ ته ښه دلته اوس د موږ هغه نشته دی داسې ډاکومنټ شو چې موږ یې دلته اوپین کړو ځکه موږ دلته ایډیټ کړی دی که زه اوس بېرته راشم رسم دلته کلیک کړم اوس وګوره مثلا دا باکه هم دلته د موږ څه شته فرض که دا دی اوس وګوره هغه یې موږ ته څه کړلی شوله اوپین شوله بل د موږ سره په اوپین کې دغه مهمې خبرې وې صحیح شوله فولډر ته که راشو په فولډرز کې موږ سره هغه فولډرز دي چېرته چې موږ په وروستیو کې فایلونه سیف کړي وي دغه ټولو ځایونو کې موږ فولډرونو کې موږ فایلونه څه کړي ډاکومنټس سیف کړي دي صحیح شوله په پوه شولی په ایکسل کې د ایکسل فایل ته څه ویل کېږي آفرین صحیح شوله شیټ یې هغه ته ویل کېږي صحیح شوله چې په کوم کې موږ ایډیټ کړو بیا د شیټو مجموعو ته ورک بک ویل کېږي صحیح شوله هلته موږ کله وایو چې دا ورک بک دی او دلته موږ ډاکومنټ ورته ویو صحیح شوله د دغو دوو ترمنځ دا توپیر شته دی په دغه هم پوه شویه صحیح شوه دلته مثلا کوم چې تاسو پین کړي دي په دې لیست کې به تاسو ساوي که چېرته موږ پین کړي وي صحیح شوله نن ورځ موږ چې کوم کار کړی دي یسټرډے و دا ټول دلته تاسو کتلی شئ صحیح شوله او ریکور یعنې سیفډ فایلونه بیا موږ دلته ویایو په انفو کې دلته شته دي صحیح شوه دلته هغه فایلونه وي کوم چې موږ څه کړي دي نه دي سیف کړي مثلا فرض که تاسو په کمپیوټر کې کار کوئ یو کار ته پیدا شو پورته شولی د کمپیوټر نه یو ماشین راوړی فایل یې کلوز کړو تاسو نه و سیف کړی هغه یې تاسو ته د یو کمپیوټر حافظې ته ځي هلته سیف کېږي بیا د هغو ځای دلته ریکوري کله چې هغه د محدود وخت دپاره وي هغه بیا دلته موږ په انفو کې ویایو صحیح شوله مشکل خو نه و کې ساده خبره ده که نه ښه رسو موږ انفو ته په انفو کې د موږ سره کوم شیان دي اول کله چې تاسو مثلا کمپیوټر واخیستلو یو ډاکومنټ هم سیف کړلو نو دغه
دا ټیکسټ فارمټ په نوم باندې چې موږ سره چې هغه د ډاکومنټ دی دا د دوی نوم دی صحیح شوله او دا د هغو څه شی دی لوکیشن یې دی چې چېرته دی موږ سره دا سیو دی اپلوډ او په همدغه ډول شیر بل د موږ سره شی دی کاپي پاتې او اوپن لوکیشن دا په هغو حالت کې چې کله دا بل تاسو سیو کړی وي که چېرته نه وي سیو کړی بیا نشته دی صحیح شو د دوی په ټولو معنو باندې خو پوهېږي اپلوډ کوئ چېرته شیر کوئ د چا سره پته ادرس یې کاپي کوئ او هغه اصلي لوکیشن یې اوپن کوئ صحیح شو اوس فرض کړه زه پته ادرس کاپي کوم یا لوکیشن اوپن کوم که زه په دې باندې کلیک وکړم موږ ته د ډاکومنټ لوکیشن څه څه کېږي اوپن کېږي صحیح شوه پرې پوه شوی ښه آفرین بل د موږ سره مهمه خبره دلته چې ده پروپرټیز دي پروپرټیز لکه موږ څه په وینډوز کې ویلي صحیح شوه همدغه ډول دلته हाल तक दिमिस अभी चीज़ प्रॉपर्टीज हुआ कब हम इमेज ओपन को तो इमेज बवा कब हम वीडियो ओपन करते वीडियो प्रॉपर्टीज बवो हम दाल तक दिमिस अभी चीज़ दी दे वर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज भी सही शोरा पास कर दिमिस एदो साइज स्टोर आ रही पेज उन्हें वर्ड स्टोर पे के कोस्ट भी दी एडिटिंग टाइम स्टोर आओ द टूल शायद ना दाल तक भी आ गया एक सही शोरा जिसमें टाइटलिक शायद या टैग्स और कई कमेंट्स दी हम दाल तक बल्सा मॉडिफाई शायद द टूल शायद एदो डॉक्यूमेंट मरबूط चलन अगर चीज़ा सही शोरा प्रॉपर्टीज या अगर मुशाखसات هغه دلته شته دي دا بیا ټول موږ ورته سیف کیو ورته دا هر څه ورکول کېږي صحیح شو یوازینی شیان چې موږ دلته نشو سیف کولی هغه به پیج وي ورډز به وي او سایز به وي صحیح شو نور هر شی موږ ورته تغییرولی شو او هغه بیا موږ وروسته په ریویو ټاب کې سته کیو صحیح شوله مشکل خو نه وکړې ښه بل دی موږ سره پروډکټ ډاکومنټ دی او انسپکټ ډاکومنټ دی منیج ډاکومنټ دی دا به انشاءالله موږ بیا سبا تاسو کیو صحیح شوه چې نور ټولګیوال هم وي ځکه دا موضوع کې څه مهم دي مشکل نه وکړي دا څه دا کورونه وکړه زده هم آفرین